موږ ډېر کم راویښېږو او د خپل حق لپاره د غوښتنو اواز کوو. دا وخت په سوشل میډیا باندې یو کمپین چلیږي چې کم کس هم د ماشومانانو سره جنسي تیر کوي د دې په توت پورې وتړلی شي، بیکاڼې نه دې زوړن شي، د لاچې نه دې زوړن شي او دله دې کلي عامه پانسي ورکړی شي. د دې سره به دا هر سره ختم شي. دا کم هوس پرسته ښکاري چې وي، دا کم چې ماشوم ته جال خور کی او بیا یې وجني د جنسي تیر نه وروسته، ولې ده ته دا پته نه وي چې یاره دا کار ما کومه د دې که زه ونیولی شم زما مرګ دی. خو ته پته وي. خو څه کارونه زما او ستا پرستي به حیثیت رور، به حیثیت پلار، نیکه، چې مونږه دا خیال وکړو چې ماشوم د سره د دې جال کې را نشي او د دې نه په آرام اوځي او ژوند تېروي. دوه کارونه مونږ داسې کوو غیر ارادي طور چې مونږه دغې ښکاري ته، هوس پرسته ښکاري ته لاره صفا کړو چې دی بیا په خپلو عزایمو کې په خپل کارروایۍ کې کامیابیږي. د ټولو نه اول مونږ ماشوم په دې ښکلولو په چاپارې عادت کو، چپه چوپه رخ کړي، ورشه پلان کې ښکل کا، ورشه پلان کې ښکل کا. زمونږ د ټولو نه غټه مینه ده. زما پورې د نسوارو تکه شنه خوله به مو نیولي او ماشوم باندې چې مینه راشي غرب یا به ورته دا مور وایي ته لاړ شه دی ښکل کا، دی ښکل کا، دی ښکل کا. ماشوم چې تا له راشي او تا ښکل کي ظاهري خبره ده، ته به یې ښکلی. اوس تاسو به وایي چې یاره ته د ماشوم د مینې هم خلاف یې، زه درته ایکسپلین کوم. دویمه خبره چې موږ خو د خاندان د خوشحالولو دپاره ماشوم راوړو. پلار خو بیا سوال نه پیدا کېږي چې د مور و پلار په مخ کې ماشوم ته لاس ور واچي. مور غریبی اشته کارونه خو د کور چې کوم دی هغه دی یا به کوي او پلار هم کوي، خو ماشوم چې دی دا یو اضافي بوج، که دی ناجوړه وي، که دی جاړي، بس چې څوک هم دایي دي دا ماشوم بار ته وکاږه، ته دی وکاږه چې زه لږ وزګاره شم او دا کار وکړم. ورشه د 5 روپۍ ستا شوې او د 5 روپو دله څه واخله. نو د ماشوم سره خدای پاک یره پیدا کړې وي. دی چې کله پیدا شي که نه دی نور په ایکس نه پوهېږي، صرف په دې پوهېږي چې دلته زه محفوظ یم او دلته نه یم. دی یریږي او چې دی کله یریږي او دی ډېر زیات ماشوم وي، که نور څه نه وي دی به دې مهال مور ته ورنږدې کېږي. بیا چې کله لږ لوی شي، اوس لکه مثال په طور به د اسمان کې ګړ ګوړ دی، باران نه مخکې ده که نه ګړ ګوړ چې کېږي، د چې دغه اواز اوري، د تندر د اواز اوري، دی به منډکۍ په مور پسې به ځي. که مور یې په خوا کې نه وي، په هغې کس پسې به ځي چې په هغې باندې د ده یقین وي چې دا سړی ما د دې افت نه خلاصولی شي او دلته زه محفوظ یم. پلار هم کېدی شي، نیکه هم کېدی شي، رور هم کېدی شي، هر څوک چې وي. نو کله چې ماشوم تاسو داسې عادت کوي، نه بیا په هر چا یقین کوي. یقین څنګه کوي؟ چېرې زما مور وی چې د سره وځه، نو چې کم کس ما بهر ته وکاږي، کم کس ما له ټاپي چاکلیټ اخلي، کم کس ما ښکلی او په غی کې مې اخلي، زه به د سره محفوظ یم چې داسې نه وي. نو چې کله دی داسې عادت شي او بیا چې کم کس د ښکاري وي، د جنسي تیر د ماشوم ښکار کوي، د ده کار څه وي، دی به ماشوم له ټاپي واخلي، ښکل له ښکل به یې کي، نو یو پیر دوه پیرې او په درېیمه پیرۍ دی ماشوم د ځان سره بولی وي. چې کله هم دی ماشوم چغې کړې، دی هېڅکله هم په خپل اراده کې نشي کامیابېدی. نو تاسو کله هم د ماشوم دا یره چې دا د څه وخته پورې د دې معاشرې نه وساتئ چې دی دقه شان یریږي. دته په ده سره کښېنئ. یو خو مونږه برای نام د شرم که نه موږ د ماشوم سره نشو کېناستی چې دی پوه کړو چې ستا کونه ټوله څوک لاس نشي دروړی، تا به څوک ښکلی نه، تا به څوک په غۍ کې نه اخلي، تا له به څوک چاکلیټ پرمیټ نه اخلي، او بیا ورته ووایي چې دا معاشره چې ده دا ډېره ظالمه ده، دا هېڅکله هم ته د دې مقابله نشي کولی، ته کمزوری دا زوروره ده، هوس پرسته ده. نو ستا سره څه هم داسې کېږي ته به موږ له راځې، زموږ سره به کښېنې، موږ ته به وایې او موږ به بیا اخوا ګورو چې څه کوو. بل د یری دا خبره مو وکړه، تاسو د ماشوم چې کله ډاکټر له بوځئ یا بابو له بوځئ، دی چې وله یو پیرستنه ووایي، که دی بیا په ښادۍ کښېني او که په غم کښېني او ماشوم تقي کوي او د ازي نه دانګي، وایي ډاکټر دی. که نه ډاکټر څومره ښه سړی وي، څومره زموږ خوښ وي. نو چې کله هم د دې ماشوم دا یره برقراره وه د 10 کالو پورې، د 12 کالو پورې،
د ځان بیا حفاظت کولی شي. داسې نه چې دی به په دې کس ورځي ووهي به دی به چغې کوي. نو دا ټول ټریننګ دا ورته ورکوي په سوشل میډیا په دې یوټیوب په هر سره باندې ډېر ښه شته. تاسو وګورئ چې یاره ماشوم ته تاسو څنګه تربیت کولی شي چې تا کوناټوله به څوک لاس نه دوړي مخې له به لاس نه دوړي که دروړي او بس نور څه نه وي ته به صرف چغې وهې چغکۍ به هر څوک چې وي بیا به راځي. نو دا تربیت ورته ورکوي د هغو سره کښېني. ضروري نه ده چې موږ د ماشوم د مرګ نه بعد په سړکونو راوځو څه ریلیف په میلاو شي خو دومره نه باید چې موږ هغه کار وکړو چې ماشوم د سره د دې خلکو په جال کې رانشي. تر بلې ویډیو بېمباق.